د سويس په طبيعت کې پروت دغه خټین کور د یوې عادي ودانۍ پر ځای سمڅې ته ورته بریښي. اوس د معمارۍ له مخې داسې یو تر ټولو چاپیریال دوسته او اقلیم دوسته کور په بازار کې ساری نه لري. د ځمکې لاندې دغه کورونه 40 کاله پخوا سويسي مهندس پیټرویچ جوړ کړي دي. دا یو معقول حل دی، هم د چاپیریال ساتنې، ادغام او هم د ایکولوژي له مخې. هغه ساحه چې طبیعت یې ودانۍ ته ورپرېږدي په خاورو او شنو بوټو پوښل شوی د کور زرغون بام بیرته په اختیار کې ورکوي. د ځمکې لاندې دغه کور له چاپیریال سره ډیر ښه عیاريږي. دلته مثلا 50 سانتي متره خاوره ده، خو بل ځای لا ډیر هم وي. چرته چې یې ګنبته ده هلته 1 تر 1 متر او 60 سانتي پورې خاوره ده. ځمکه نه تړل کیږي او بوټي پکې هم ښه وده کوي. موږ اوس شنې ساحې ترلاسه کوو. دغسې خټین کورونه لږه انرژي مصرفوي، بیولوژیکي تنوع ډیروي او د عادي کورونو په نسبت ګران هم نه تمامیږي. په جوړولو کې لومړی د فولادو یو جال غځول کیږي چې په سمټو ډکیږي. په پای کې د پاسه د پولې یورتان یا خټو یو قشر هم راځي. موږ د دغه خټین کور دننه برخه هم ګورو. اوس راته ښه راغلاست کیږي. خوښ یم چې راغلی یاست. کاږه دیوالونه، لوړ ګرد شکله چتونه او رنګارنګ انځورونه د خټین کور خونې په ښه ډول سره پیوستون لري. هربرت اوبغشت له تقریبا 11 کلونو راهیسې په یو خټین کور کې اوسېږي. د معمارۍ متقاعد دغه پخوانی مشر خوشاله و کله چې د پیټرویچ له مهندسۍ سره آشنا شو. چې دننه یې نو هیڅ نه پوهېږي چې تر ځمکې لاندې کړکۍ غټې دي او منظره هم شنه ده. زه ځان دلته ښه حس کوم ځکه چې اقلیم پکې تل یو شان وي. پیټرویچ په تونس او د ترکیې په کاپادوکیا سیمه کې د سمسلو کورونو څخه الهام اخیستی دی. هغه په 1940 کال کې خپل لومړنی خټین کور جوړ کړ. شمیر یې اوس تقریبا 100 ته رسیدلی دی چې په سویس، اتریش، آلمان او د کریمیا په نیمه ټاپو کې قرار لري. دغه عامه تفریزه یې هم د خټین کور په شکل د سویس په زیروخ ښار ته څیرمه په دیکوتون کې طراحي کړ. پیټرویچ هغه لوري ته د شک په سترګه ګوري چې د معمارۍ په برخه کې پکې ډیره معاصره تکنالوژي په کار لویږي. دا بیرته طبیعت او سادګۍ ته ستنېدل دي، نه دا چې خواهشات مو لا پسې لوړ شي. انسان د مور له نس څخه زیږول کیږي او دا هر څه ارګانیک وي. نو ځکه دا فکر هم را لویده. بالکل، نو بیا ولې 4 کونجه ډوله کورونه جوړو؟ پیټرویچ تقاعد شوی دی، خو په 9 کلنۍ کې هم آرام نه کینی او تل نوې پروژې رامنځته کوي. دا مهال هغه د ډیرو کورنیو لپاره یو چاپیریال دوسته کور رامنځته کول غواړي. زه د جوړولو له دغه طرز سره ډیرو لږو موادو ته اړتیا لرم. یو کور داسې جوړو لکه د ماشومانو په لاس د شګو یو قصر. هغه هم لومړی شکل ورکوي او بیا یې جوړوي. دا له خلاقیته ډک کار دی. که د 3 بودی چاپ په مرسته یې طرحه جوړه شي نو لا ښه خبره ده. بیا به مې په سویس کې طرحه جوړولې. پلان به مې چین ته لیږل او هلته مو دغسې کورونه چاپولی شوی. له مهندسۍ او معمارۍ څخه زموږ برداشت څنګه تغییر کیدای شي؟ ښایي پیټرویچ دغې پوښتنې ته ځواب موندلی وي.